ملګرو دا مخامخ غر چې تاسو وینئ دا د احد غر دی او دغه مخامخ هدیره ده دا د احد د شهیدانو هدیره ده او دلته مصعب ابن عمیر او همداسې حمزه رضی الله عنه دلته پټ دي په دغه هدیره کې او هاو خواته بله هدیره چې ده هلته بیا نور شهیدان دي دا د احد د شهیدانو هدیره میرنزه صاحب است، عبدالله است، یکی دیگه هم سه دونه اینجا. عبدالله بن عمیر دی او بل حضرت امام حمزه رضی الله عنه دی و یو نفر او هم بل دی درې نفر دي په دا هدیره کې چې دغه مقبرې دي او په هغه بله هدیره کې بیا نور شهیدان هم شته. دوستانو دا د احد غر دی او دغه طرف ته کم دغه کوچنۍ غونډۍ چې معلومیږي د احد په جګړه کې خالد بن ولید چې و هغه مسلمان سوی نه و په دا وخت کې نو خالد بن ولید چې وایي د دغه غونډۍ د خوا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لښکرو باندې حمله وکړل. د احد په غزا کې لومړی بریا د مسلمانانو وه خو د دا غره په سر کې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نفران کښېنولي وه چې کله موږ کامیابه هم سو یعنې فتح هم زموږ سي تاسو بیا هم خپل د ځای څخه مه ښورئ. نو د احد په جګړه کې چې کله جګړه پیل سوه لومړی بریا د مسلمانانو په برخه سول. کوم نفران چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غره په سر کښېنولي وه چې تاسو د خپل د ځای څخه نه ښورئ نو دوی د خپل ځای څخه راتا سول تر څو د کفارو څخه غنیمتونه او مالونه ټول کړي. مشر یې ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې د دغه ځای څخه تاسو مه ښورئ نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ونه منل خبره یې ماته کړل. په لومړي سر کې د کفارو تقریبا 22 نفره مړه سوي وه او کله چې دغه نفران د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ماتوي د خپل ځای څخه راتا کېږي نو بیا تقریبا 80 نفره صحابه کرام شهیدانیږي چې په هغو کې د مدینې منورې ډېر غټ صحابه کرام موجود وه چې هغوی څخه یو امیر حمزه رضی الله عنه مصعب بن عمیر و عبدالله بن جحش او همداسې حنظله رضی الله عنه چې هغه د واده لومړۍ شپه وه چې دغه غزا ته راغلی و دغه شهیدانیږي. نور نو دغه مخامخ هدیره ده دلته څوک نور پرېږدي پنجرې باندې لګېدلي دي او دا مخامخ غر چې دی دا د احد غر دی. د احد د غره په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د احد غر زموږ سره مینه لري موږ د احد د غره سره مینه لرو. کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم په جګړه کې شاته تللی نو دغه مخامخ شیله چې ده د احد په غره کې د څه خالي ځای چې دی نو بیا به دلته تللی او کفار چې به وه هغه به همداسې دې خواته تلل د مکې مکرمې خواته دوی د مکې مکرمې خوا څخه راتلل او مسلمانان چې وخت مدینه منوره کې وه نو جنګ په همدغه احد غره کې رامنځته کېدی. دا بله غټه جامه ده چې په اوس وختو کې دلې جوړه سوې وه هغه وخت نه وه نو دا ټول حجاج او معتمرین راځي دغه هدیرې ته او دعا ورته کوي. دا هغه غونډۍ ده چې خالد بن ولید هغه وخت چې دی مسلمان لا نه و د دې خوا څخه دا حمله کول دا لکه د په لاس کې پسه ولیدله دا د احد غر دی ډېر غټ غر دی موږ هم اوس زیات څخه لرې یو دا تر پایه پورې داسې تللی دی.